درنو لیدونکو السلام علیکم. طالبان په خپل پوځ کې د ځانمرګو بریدګرو ډله هم شاملوي. طالبان وایي دوی په خپل جوړېدونکي پوځ کې د ځانمرګو بریدګرو ډله هم شاملوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي دا ډله به د دفاع وزارت په چوکاټ کې د ځانګړو ځواکونو په توګه جوړ او په ځانګړو عملیاتو کې به ترې کار واخیستل شي. سرچینې په پوځ کې د ښځینه افسرانو د شتون په اړه هم ډاډ ورکړ. ذبیح الله مجاهد زیاته کړه چې د طالبانو په پوځ کې باید د اړتیا پر مهال ښځې او د پخواني حکومت مسلکي کسان هم وګمارل شي. دا څرګندونې وروسته لیکل کېږي چې تېره ورځ د طالبانو د دفاع وزارت ویلي وو چې د 100,000 کسیزه اردو د جوړولو کارونو بشپړ شوي دي او دوی به یو منظم او پیاوړی پوځ ولري. د یادونې ده چې تر دې وړاندې په بدخشان او یو شمېر نور ولایتونو کې هم داسې راپورونه خپاره شوي وو چې طالبان په سرحدي سیمو کې خپل ځانمرګي بریدګر ځای پر ځای کړي دي. قدرمن لیدونکو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.